अस्सलामुअलैकुम मलګرو افغانستان کرکټ بورډ د روان ICC ورلد کپ نړیوال جام لپاره خپل لوبډله خپل سکواډ اعلان کو او آیا د افغانستان پر سکواډ کې چې رقم لوبغاړي اغستل شوی دي نو دا ټیک دی او کنه د نه علاوه پاکستان کرکټ ټیم به د ورلد کپ لپاره خپل سکواډ کله اعلانوي نو دې په اړه کې له هم خبر در کوم نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ نو راځي چې اول د افغانستان په سکواډ باندې نظر واچو چې افغانستان به د ورلد کپ په سکواډ کې کم لوبغاړي شامل وي د افغانستان د ورلد کپ په سکواډ کې به شامل وي کیپټن حشمت الله شاهدی ابراهیم زدران وکټ کیپر بیټسمن رحمان الله ګرباز رحمت شاه ریاض حسن نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی راشد خان عبدالرحمن نور احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی او نوین الحق پر ریزرو کھلاڑیانو کې به شامل وي ګل بدین نائب شرفالدین اشرف او فرید ملک روان چې په انډیا کې کم ICC ورلد کپ نو د نړیوال جام د فارو د افغانستان همدا 13 لوبغاړي د افغانستان په سکواډ په لوبډله کې شامل وي د نه علاوه خبرو کو چې پاکستان کرکټ ټیم به د ورلد کپ لپاره د خپل سکواډ اعلان کله کوي نو پاکستان کرکټ ټیم به پر روان شلم تاریخ باندې د ورلد کپ لپاره د خپل سکواډ اعلان کوي چې کله پاکستان کرکټ بورډ د ورلد کپ لپاره سکواډ اعلان کو نو بیا په خبري اترې کو اوس چې افغانستان کم د کرکټ مینوال اداره ته ضروري وایي تاسو په خیال افغانستان کرکټ بورډ چې د ورلد کپ لپاره کم سکواډ کوم لوبډله اعلان کړی دا نو دا ټیک ده او کنه خپل رائے خپل کمنټ سره ضروري شیر کړئ د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ ملاویږو په بل ویډیو کې د الله پامان